دا ورو سوال کړی دی مکه مدینه کې چې کمې کوترې دي د دې څه خاصیت شته؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې زموږ دا ملکونه چې دي دا بر صغیر ده او عموما دا عجم د عجم او د عرب خیدي عجم د دوی سره په دین کې دا خزعبلات او ډکوسلې ډېرې دي پالتو خبرې او په دې سخت مین دي انتهایی په دې خبرو باندې زموږ دا خلک مین دي چې ته ورته کله ډکوسلې او هسې ګډې وډې وي خو صحیح خبرې له چې راشي نو دا خبره بورکۍ تنګوي وجه دا دی چې شیطان تا ته هغه غلطه خبره ښایسته کوي او دې ځای کې شیطان ته تنګوي نه پرېږدي شیطان ته حق ته او صحیح مسلې اورېدو ته نو دا خبره یې جوړه کړې ده چې د مکه کې چې کومې کوترې دي او د جنت دي او دا د پلانیزي دي او دا د علانیزي دي او دې ته چې کومې دانې اچولی کېږي بعض پکې دا نصیحت او وصیت کوي چې څوک حج او عمرې ته راځي چې دې ته چې را کومې دانې اچولی کېږي دا به راوړئ ځینې یو څو دانې دا به هغه ښځې له ورکړي چې بچي نه کېږي نو الله والا بچي ورکوي نو زموږ دا خلک ما په خپلو سترګو لیدلي لګیا وي هغه کوترو د مخې نه به دانې راوچتوي بله دې سره دا مسله چې دغه کوترو ته کله ناکله داسې چې دانې ورته ډېرې اچولی شوي بیا هم دا خلک راځي او دانې ورته نورې وراچي ګوره دې چې له دومره اهتمام د دې کوي نو د ده په زړه کې دې سره یو خاص اعتقاد وي چې دوی ته دانې اچول دا د جنت په دروازه باندې ورننوتې دي نه که ضرورت ته محسوس کو چې ضرورت ته ورته دانو وږي شوي دي دا کوترې او مخې ته ورته څه نشتي دانې والا ور واچوه ورته خو چې کله ته وینې چې دا ځمکه ډکه پرته ده او یو درې څلور کوترې پکې لګیا دي ته څه کوې چې نورې دانې رالې هغه وراچي دغه پیسې راواله په بل ځای کې صدقه که په دې مکه کې غریبانان هم شتي په دې مکه کې فقیران هم شتي نو صرف دا نه چې ته کوترو ته یې ډډه لګولې او په 2 ریاله ځان خلاصې ځکه چې پوڼۍ به څو ده اب په 2 ریاله ده که اوس غریب له ورکوي یا خو به لږې زیاتې ورکوي نو په 2 ریالو ځان خلاص کو او د کوترو باره کې چې کوم اعتقاد و هغې کې هم دی لګیا دی ها یو مسله یاده کوي حدیث کې دا راځي که په صحیح بخاري کې دی چې دا مکه دا حرم الله عزتمن کړی دی ځکه یې دی حرم کړی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې ونې پرې کول د دې بوټي شو کول د دې ښکار ځغلول د دې نه منع راغلی ده نو صرف دا ده چې د حرم په حدودو کې دننه ته دا کوترې نه ښکار کولی شي او نه به یې ځغلی اوس پرېږدي چې کوم ځای کې وي دا عزت دی نو دا عزت د دې کوترو دی اصل کې دا د دې ځمکې دی چې په دې ځمکه باندې دومره امن او امان دی چې دلته ته ښکار نشي کولی نه یو څاروی ته ځغلولی شي او نه یو مارغه تنګولی شي خو نور د مکې او د مدینې د کوترو څه خاص فضیلت هغه نشته